هرس مکوا د ډیروالي هرس به چرته نه کې تباه به شي. ورې الله سوي الهاکم التکاثر، الله وی ای انسانانو تاسو تباه کړئ د ډیروالي د هرس چې مال ډیر شو، ښځې ډېرې شوې، بچي ډېرې شوې، کورونه ډېر شوې. حتی زرتم المقابر، تر دې چې مقبرو ته الله وی لاړې خپل مړي مخخ کړو، تاسو عبرت نه اخلئ. لا تغتر بالدنیا، په دنیا باندې چې ته دوکه نه شي. د عقل د خاوندانو خبرې دي ګورئ، دا کومې خبرې چې تاسو ته کوم دا ګورئ د اوچت عقلونو والا دپاره دي. ګورئ په دې باندې هر سړی پوهېږي هم نه، په دنیا باندې چې ته دوکه نه شي. ولې؟ ځکه چې چا عقل تیزي نو هغه دا پېژني چې څوک ماله دوکه راکوي او څوک مې خپل دی. لا تغتر بالدنیا. الله خپل پیغمبر ته څه وایي؟ واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. ای پیغمبر دې خلکو ته مثال ذکر کړه، کنه دنیا مثال ورته ذکر کړه. څه مثال دی یا الله؟ کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. لکه د اسمان نه چې باران راوري فصل وشي تک شي، خلکو ته خوشاله یې کنه، پټی مزدار دی، فصل وشو، میوې وشو. فاصبح هشيما تذروه الرياح، یو سیلۍ پرې راشي تیز او د هر څه څه ختم وکړي. دا دنیا مثال دی. لږ وخته پورې شنه یې ګوره، ډېره نه وي، لږ وخته پورې د دنیا شنه یي او بیا به دې ځي. او دا راته ووایم په دنیا کې چې ژوندی دی هغه به مړ کېږي، او په دنیا کې چې شین دی هغه به وچېږي، او په دنیا کې چې څه شی دی دا ختمي. کل من علیها فان. زه ته او هغوی ټول به یې دنیا نه ځو، زه ته هغوی به ټول به یې دنیا نه ځو. نو سړی به یې دنیا باندې دوکه کې دوکه به نه شي چېرته. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای ویلي چې دنیا د ژوند چې دی لهو ولعب، لوبې دي هسې. والله په الله ته قسم خورم چې لوبې، فاني دنیا ده. حدیث کې رسول الله صلی من اصبح معافا فی بدنی، په چا باندې چې سهار په داسې حالت کې راشي چې د جسم روغ وي، امن پي، او د دغې ورځې خوراک ورسره ښه، د څو ورځو خوراک یې 2 کالو، د هغې یوې ورځې خوراک ورسره وي. فکأنما حیزت له الدنیا، لکه الله چې ورته د دنیا داسې راجمع کړي ټوله. په موږ کې کوم سړی چې دا دنیا ورته الله نه راجمع کړي؟ هوښیار انسان هغه دی چې په دې دنیا دوکه نه شي او آخرت لپاره عمل وکړي، خپل آخرت ښایسته کړه. او یو شعر به ته ډېر قیمتي شعر دی: الا یا عسکر الاحیاء هذا عسکر الموتى. ای ژوندو، ای د ژوندو ټولګیه، دا د مړو ټولګی دی. د مخبري ته وګوره ټولګی د چا دی؟ دا د مړو دی. تا ته زه وایم چې دغه ته وګوره، دغه یو ټولګی دی. اجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الكبرى. او دې کې دعوت چې کوم الله ورکړو د هغې جواب ورکړی دی، تللی دي، دعوت یې قبول کړی دی، او په انتظار کې دا غټ دعوت دی چې الله به بیا راپاسوي. یحثون علی الزاد وما زاد سوى التقوى. په الله د قسم خورم که دا قبرونه دې کوله وکړو کنه او دې مړو خبرې کولې، نه تا ته به یوه خبره کولې چې د الله بندګي ډېره زیاته کوه. علي بن ابي طالب رضی الله مبارک رہی چې پر مقبرې ته ووتو دې مرګرو سره دې قبرونو ته ولاړو، وی موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، دا زموږ اخبار دي، تاسو څه وکړو؟ ډېر ساعت داسې غلی او سیب د سیلۍ چلېده، د سیلۍ هغه اواز و. نو بیا دې ملګرو ته وویل خیال مو د دې خبرې نه شي کولی، او که کولی نو یوه خبره به یې کولی، هغو ته یې څه وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. دو موږ ته ویلی چې ډېرې کوي، ځکه چې ښه توښه چې د هغه تقوا ده. موږ راغلي یو توښه را سره کمه شوې ده. دا مړي به دقه وایي چې خلکو موږ په ډېر اوږد سفر راوتي یو، په لاره کې راته ګاډی بند شوی دی، پېټرول پکې نشته. تاسو ګورئ خپل ګاډي د پېټرول نه ډک راولئ، په منځ کې به د باندې پېټرول ختم شي، په منځ کې به د باندې خوراک به سره ختم شي، او په صحرا کې به تباه شي. نو ځان سره توښه مضبوطه راوړئ. شاعر وایي چې یحثون علی الزاد وما زاد سوى التقوى. بیا په آخر کې څه وایي؟ یقولون لکم جدوا فهذا آخر الدنیا. وی دا مړي موږ ته وایي، ای ژوندو دا مړي تاسو ته وایي، وی کوشش ډېر کوئ، دغه د دنیا حالت دی د کوم ځای کې چې موږ پراته یو. دا مړي وایي ښه، والله خبرې نشي کولی، که خبرې کولی شي دا خبرې به تا ته کړې.
چې ګوره د دنیا دغه حالت یې مونږ راغلي ځان هم هسې ستړی کړی دی نه رانه الله دغه ځمکې تپوس وکړو نه رانه دغه پټو تپوس وکړو نه رانه دغه شهرت تپوس وکړو نه رانه دغه ویزې تپوس وکړو هېڅ رانه تپوس نه کړی تپوس رانه الله کړی د دین مبارک او سفر ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد سفر مخې ته پروت دی